زه په انګلینډ کې وم نو هلته کې به د هلکانو دې ځای زمونږ د دې علاقو ډېر ښکلي ښکلي کورنو هلکان به هلته وي مزدوري به یې کوله خو دا زه به پکې دا چل وکړو چې مزدورۍ به یې وکړې نو بیا به کلبونو ته لاړه چې څه پیسې به یې ګټلې وي هغه به یې ټولې جوړه کړه بیا به یې تا ته 15 پونډه قرض راکوي 1500 پونډه قرض راکوي ته بل تن زه به خفه شوم نو ما یو شعر په هغو پسې لیکلی دی خو دا په یو غزل کې دی مونږه بدقسمتو له خپل خلک غم لړي راوړي او خپل چې په خوشحاله دي پردي خو یې راوړي او دا کوم یو انصاف دی چې ګورګورې کور ته ځي د بل او پیټي او پنډان دي په سرونو باجوړي راوړي دا کوم یو انصاف دی چې ګورګورې کور ته ځي د بل او پیټي او پنډان دي په سرونو باجوړي راوړي پاسئ که وطن کې انصاف غواړئ ترقي غواړئ میاندې به لا نور انقلابون له سړي راوړي او کله چې بې ننګه بې پښتو شي د وطن زلمي داسې وخت کې پیغلې هلکانو له بنګړي راوړي او بیا پکې د هغه هلکانو هغه شعر ته ویم د انګلینډ د هغه هلکانو کله چې بې ننګه بې پښتو شي د وطن زلمي داسې وخت کې پیغلې هلکانو له بنګړي راوړي او ورک شه مزدوران هغه چې عیش له مزدورۍ کوي ګرځي په ملکونو او کور ته تشې کونې وړي راوړي مننه